ستړي مشئ. په دې هیله چې روغ وئ. د جرمني په کولن ښار کې یو او دلته د یو افغان سره چې دی ډاکټر دی غواړم خبرې وکړم او زه چې په دې لاره کې راتلم او د یو څه بحث سره وکړم غواړم تاسو سره هم شریکم چې په جرمني کې د طب سیستم څه ډول کار کوي د دولت په سویه د دولت په کچه. ډاکټر صاحب امیر محمد جوړ په خیر. څومره فرق دی د افغانستان په د روغتیا په سیستم کې او د جرمني؟ پوهېږم چې فرق به ډېر وي ځکه دا خو پرمختللي هېوادونه دي، خو هغه بنیادي یا بنسټیز توپیرونه یې څه دي؟ اول خو سپین د تاسو ته راتګ نه ډېره مننه. تاسو په لیدلو سره واقعا موږ ډېر خوښ شولو چې بس له ډېرې مودې مو سره ولیدل. او صحي سیستم په دې ترتیب دی چې هلته د خلکو صحي بیمه وجود نه لري. هر څوک په انفرادي ډول په خپلو شخصي مصارفو سره که توان او طاقت دی ولري دی چې دی خپل صحي مشکل چې دی حل کوي. او دولتي سیستم هلته خو د دولت د هغه دولتي شفاخانې چې موجودې دي په هغې کې چې دی د خلکو د تداوۍ لپاره امکانات ډېر محدود دي او سره د دې چې صحي بیمه هلته وجود نه لري او د دولت بودیجه هم د دې تقاضا نه کوي چې د خلکو د ټولو صحي ضرورتو مشکلات رفع کړي. ولې په آلمان کې چې دی نو بیا دغه سیستم په کلي ډول سره متفاوت دی. د آلمان په جامعه کې ټول اوسېدونکي چې په آلمان کې ژوند کوي هغه د صحي بیمه حق لري. هغه خلک چې په خپله کار کوي، شخصي کار کوي، دوی چې دی شخصي بیمه لري. د دوی د عاید مطابق د په میاشت کې چې دوی څومره عاید لري د دوی له عاید څخه معین مقدار فیصدي چې دی دولت هغې صحي بیمه ورته ورکوي او د هغې صحي بیمه له طرفه چې دی دوی هر ډول طبي کمک چې دی ځان ته اخیستلی شي. او بل چې دی هغه خلک دي چې خپله شخصي کار نه کوي بلکې د یو بل شرکت کې یا د نورو خلکو تر لاس لاندې کار کوي. نو هغه چې دی د ده د معاش نه یو مقدار د ده د معاش څخه پیسې ګرځي او یو مقدار چې دی د کار مالک ورکوي هغه هم په دې ترتیب سره بیمه دي. نو او هغه څوک چې هیڅ کار نه کوي هغه له دولت نه چې دی کمک اخلي بیا د هغې دولت په چوکاټ کې د دوی صحت ته چې دی دا خو هغه دولتي سیستم شو د روغتیا چې فرق یې ته وښوده. راغلو دې ته چې په شخصي توګه مثلا هر څوک چې یو ناروغ دی په افغانستان کې چې موږ ګورو اکثره ناروغان چې ډاکټر ته ورشي نو دوی دې ته خوښ وي چې ډاکټر ډېر درمل ورکړي، څومره چې ډېر ورکړي دومره دی ورته خوشحاله وي وایي دا ډېر ښه ډاکټر دی. او دې ته هم نه ګوري چې مثلا څومره اغېزمنه ده دغه دوا، تاریخ یې تېر شوی دی که نه. ډېر داسې خلک دي چې په دې نه پوهېږي چې تاریخ یې تېر دی که نه. په دې برخه کې فکر کوي چې شته ضرورت دی څه باید وشي په افغانستان کې؟ خو اول خو چې دی هغه خلک چې دي باید په خپله په طبي ساحه کې یو څه نه څه معلومات ولري، د خپل مریضۍ په هکله چې دی یو څه نه څه معلومات ولري. ځکه هر څوک چې دی باید خپل صحت ته په خپله توجه وکړي. او د بلې طرفه هلته چې دی باید د هر څه چې دی دولت تر کنټرول لاندې راشي، باید کنټرول شي. اوس په آلمان کې هم چې دی یو نفر چې تداوي کېږي اول باید د هغې صحیح درست تشخیص وشي تر څو پورې چې د هغې د مریضۍ مکمل تشخیص نه وي شوی په خپل سر باندې څوک چاته د دوا حق نه لري چې دا بیا جرم کې راځي. ځکه هر یو ته که چیرې نامناسبه دوا ورکړی شي او د ده د مریضۍ د تشخیص سره مطابقت ونه کړي هغه مریض د دې حق لري چې په ډاکټر باندې عرضه وکړي په هغې شفاخانه کې چې دی تداوي شوی ده هغې باندې عرضه وکړي، مصارف یې ترې واخلي. د هغې له طرفه دلته چې دی هر څه چې دي تر کنټرول لاندې دي. او بل د خلکو عمومي د پوهاوی سطحه په دې ساحه کې ډېره لوړه ده. هر یو مریض د خپلې مریضۍ په هکله ډېر ښه معلومات لري او هره دوا چې ورکوي د هغې دوا په هکله دی خپله مطالعه کوي او د هغې دوا سره په څنګ کې چې دی هغه کاغذ چې ورسره لیکل شوی ده په هغې کې د دوا ټول مثبت او منفي تاثیرات چې دي ذکر شوي. داسې فکر وکړئ چې تاسو ولاړئ افغانستان ته په همدې اوسنیو شرایطو کې تاسو داخله ډاکټر یې په افغانستان کې څه شی به تاسو د دې ځای د سیستم نه زده کړئ چې د افغانستان دپاره ګټور دي؟
خو دا خو ډېر عمیق بنیادي تغییراتو ته ضرورت لري په دې کې چې دی خپله په افغانستان کې په د وزارت صحت امیر په چوکاټ کې هغه عمیق بنیادي تحولات چې راځي خلک دغه طبي کومکونه چې دي باید مفت نه وي ځکه هر څه چې مفت شي هغه نه شفاخانه دوام پیدا کوي او نه ډاکټران چې دي په صحیح درست ډول سره چې دی خپل طبي کومکونه خلکو ته عرضه کولی شي د هغې له خاطره دغه مفت تداوي او مفت هر څه چې دي باید په کلي ډول خو اوس په افغانستان کې ټول مفت نه دي طبیعي ده چې دولتي روغتونونه شته خو بیخي زیات زه چې تللی وم هم روغتونونه هم کلینیکونه هم ډاکټران دوی شخصي خپله معاینه خانې لري شخصي روغتونونه لري او په شخصي ډول یا خصوصي درملنه یې کېږي خو بیا هم خلک شکایت کوي او خوښ نه دي او ډېرې ښې درملنې هم نه کېږي مثلا خلک پاکستان ته اوس درومي په داسې حال کې چې خپله پوهېږي پاکستان سره مناسبات ګډوډ دي ویزې نه ورکوي لارې بندې وي نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې دا مؤثر شي اصلا چې د افغانانو لپاره په مجموع کې افغانانو ته هر څه داسې ښکاري چې په خارج کې هر څه ښه دي په خپل وطن کې بد دي دغه چې دی په دې هکله چې دی په وطن کې ډېر کار شوی ده پاکستان هم د خپل طب لپاره تبلیغات کوي هند هم کوي خپله دوی په داخل کې هم داسې خلک لري چې دا تبلیغات ورته کوي ولې افغانان چې دي باید په خپلو خلکو باندې په خپلو ډاکټرانو باندې اعتماد ولري او دوی چې دي خپلو خلکو ته چې دی ډېر امکانات دي ورکړي چې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي نو هغې له خاطره دا چې دی هم د دولت وظیفه ده هم د خلکو وظیفه ده او بل په افغانستان کې چې دی واقعا صحیح درستو مسلکي شفاخانو ته او ډېرو لوړو ښو قدرونو مسلکي خلکو ته ضرورت دی چې هغه هم تشویق شي او هم په عین زمان کې یو بل سره حمایه کړي او دغه بېګناه تبلیغات اوس افغانان چې دي پاکستان ته ځي په پاکستان کې پیسې هم ورکوي د هوټل پیسې ورکوي د شفاخانې پیسې ورکوي ډاکټر پیسې ورکوي ولې په خپل وطن کې هر شی مفت غواړي یو بله موضوع چې تر اوسه پورې ما وکته په افغانستان کې هغه دا ده چې خلک خپله د ځان صحت په کیسه کې ډېر نه دي دوی مثلا فکر وکړه د خوراک سره احتیاط نه کړي هر څه خوري څومره مهم دی ستاسو په نظر د خوراک ته پام څومره مهم دی چې وایي خو په مجموع کې چې دی او په صحت کې چې دی سالم غذایي رژیم او جسمي فعالیت او درسته تداوي او تشخیص ته ډېر مهم رول لري خو په مجموع کې په افغانستان کې په هره ساحه کې چې دی عمومي پوهاوي سطحه ډېره ټیټه ده ځکه باید اگر چې دا د جمهوریت په جریان کې په طبي پروګرامونو په تلویزیونونو کې وو خلکو ته باید چې دی عمومي معلومات ورکول ولې کفایت یې نه کولو نو تر څو پورې چې په یوه جامعه کې په کلي ډول بېسوادي له منځه لاړه نه شي تر څو پورې چې یوه جامعه کې متمدن روشنفکر کشر رشد ونه کړي ترقي ونه کړي مخته لاړ نه شي نو هغه طبیعي ده چې د خپل صحت په ارزښت باندې نه پوهېږي تر څو چې خلک خپله د خپل صحت په ارزښت باندې پوه نه شي او د هغې لپاره چې دی هر هغه څه چې په ده پورې مربوط دي هغه ونه کړي طبیعي ده د هغې مشکل سره په هر وخت دوی مخامخ او مېرمنو ته څه کول پکار دي یو خو د هغه خبره شوه مثلا نارینه خو دوی کړای شي چې فزیکي فعالیت وکړي مثلا ووځي بهر کار منډې ووهي کار وکړي مېرمنې افغانستان کې دوی څنګه کړای شي چې خپل صحت خیال وساتي ځکه دوی ته خو شرایط اوس سخت شوي دي په دوی باندې خو ښځې خو بغیر له دې نه په کورونو کې ډېر فعالیت کوي دوی خو چې دي وغواړي ونه غواړي د کور ټول کارونه دوی کوي د دوی فزیکي فعالیت چې دی په کورونو کې زیات دی فعال هم دی زیات هم دی ولې د ښځو لپاره محدودیتونه په مجموع کې زیات دي سالمه غذا هم نه ورته رسېږي له هغې سره په ځان کې چې دی هره ښځه باندې نور روحي فشارونه هم زیات دي ذهني فشارونه هم پرې زیات دي اولادونو تعداد هم پرې زیات دي هر څه په دوی باندې د ښځو لپاره په مجموع کې واقعا په افغانستان کې مشکلات بې نهایته زیات دي ولې دغه هم بیا چې دی په مجموع کې هم په هغې کورنۍ پورې تعلق لري چې ښځو لپاره څنګه یو سالم محیط برابر کړي او بل دولت خو نو اوس په افغانستان کې نشو ویلی چې داسې دولت دی چې یا د ښځو له حقوقو نه دفاع وکړي هغې ته کوم شرایط برابر کړي ولې متاسفانه واقعا نو هغه ستونزه خو ټولو ته معلومه ده په ښځو باندې محدودیتونه دي فشارونه دي بندیزونه دي د دوی په کار او په زده کړو خو ښځې څه کولی شي چې د ځان خیال وساتي او څه په همدغه موجودو شرایطو کې څه کړای شي دوی دوی نو
هغه څه چې دوی ته مساعد کېږي سالمه غذا ده له هغې سره څنګ ته په خپل کور کې هماغه فزیکي فعالیت چې دوی د کور کارونه کوي دغه دې هم له دې نه نوره زیات په دوی بیچارهګانې څه وکړي. او اخري پوښتنه زموږ د راتلونکي د ماشومانو په اړه ده. ماشومان ډېر خیال نه ساتي که فکر دی په افغانستان کې د خبرو نه نیولې چې اجازه نه ورکوي او جرأت یې سلبوي او نه یې پرېږدي. حتی د درملو د خوراک د صحي خوراک په برخه کې هم توجه کمه ده. څه کېدای شي چې راتلونکي ته زموږ راتلونکی چې زموږ ماشومان دي دې ته پام وشي دوی سالم رالوی شي؟ خو اصلا د ټولو اطفالو د ټولو انسانانو تربیه درې برخې لري. کورنۍ تربیه ده، د محیط تربیه ده او د مکتب تربیه ده. د دې دروړو شرایطو برابرول او د دغې اطفالو د سالمې روزنې لپاره په دې کې دا درې واړه فکتورونه ډېر اساسي رول لري. نو په اوسني وخت کې چې دا محیطي شرایط چې دي ډېر زیات دي د اطفالو لپاره، د مکتب شرایط هم همداسې ښه آینده د دوی لپاره نه لیدلی کېږي. تنها کورنۍ کې چې د مور او پلار مسؤلیت دی هغه په خپل کور کې د اولادونو لپاره د زده کړې شرایط برابر کړي او د ژوند شرایط ورته برابر کړي. دا یو چاره ورته پاتې کېږي چې په اوسني وخت کې خپله کورنۍ مور او پلار باید اولادونو ته درسته توجه وکړي. همدغه نور دوه فکتونه خو چې دي دا خو نو خو په دې وطنو کې موږ د ماشومانو لپاره توجه ځکه کمه شوې ده چې دا موبایلونه دي او ګیمونه دي دا راوتلي دي. په دې لویدیځ کې هم همدا شی دی، بس ماشوم قرار پروت وي، فزیکي فعالیتونه یې کم دي. په دې ټولنه کې هم توجه کمه شوې ده. خو طبیعي ده چې په دې سن و سال کې خو چې دی مور او پلار چې دی نهایي کوشش وکړي چې له هغې نه یې لرې وساتي، ځکه دوی چې دي له هغې نه کوم سالم درسي زده کړه دوی له هغې نه نشي کولی. که چیرې په موبایل کې دوی دغسې پروګرامونه وګوري چې هغه د دوی د علمي سطحې د لوړولو لپاره وي یا پروګرامونه په هغې کې داسې رقم ته ورته جوړ کړي چې دوی وکولی شي د تعلیم او تربیې د زده کړې په ساحه کې له هغې نه استفاده وکړي. خو ډېر ښه مکه همداسې دوی په تلیفونونو کې چې دی تنها ساتیري کوي هغه چې دی دوی لا له مشکل او بدبختۍ سره مخامخ کوي. مننه ډاکټر صاحب امیر محمد، ډېره مننه. تاسو هم خواهش کوم چې تاسو مو مننه ملګرو. تر بیا.